چې رالې ستړی د بازار نه رالې غوټه دې وغورځول د اوف کلمه مه وایه د ستا پلار چې تا ته ناست دی د ستا مور دا ستا د اوف په کلمه باندې ډېر سخت ځایریږي هغوی له سوچ ورلېږي چې زما بچي باندې نن کوم مصیبت تېر سوی دی چې داسې واس ویل حقوق العباد ډېر په حقوق العباد کې چې الله لومړی حق چاته ورکړی دی پر دې به نور غږېږي نو زما رب فیصله یې سره وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه د الله نه علاوه د بل چا عبادت مه نه کوې وبالوالدین احسانا د مور پلار سره به ښه سلوک الله څه وایي اما یبلغن عندک الکبر احداهما او کلاهما فلا تقل لهما داسې وخت به راځي چې ته به ژوندی ځوان به یې ستا په زندګي کې به دې ضعف ته رسېږي کمزورۍ ته به رسېږي تور وریښته به یې سپینېږي د سر تور وریښتان به یې سپینېږي د خولې غاښونه به یې وځي د مخ پوست به یې ګونجې کېږي د لاس پوست به یې راټولېږي بیا به دې ستا محتاج وي نو چې ستا محتاج سه الله څه وایي فلا تقل لهما اف بیا چې رالې ستړی د بازار نه رالې غوټه دې وغورځول د اوف کلمه مه وایه د ستا پلار چې تا ته ناست دی د ستا مور دا ستا د اوف په کلمه باندې ډېر سخت ځایریږي هغوی له سوچ ورلېږي چې زما بچي باندې نن کوم مصیبت تېر سوی دی چې داسې واس ویل ولا تنهرهما الله وایي خبره یې مور ماته وه په خبرې کې مور لېږه خبره یې مور وله په خوله باندې بیا الله څه وایي وقل لهما قولا کریما دوی ته نرمې نرمې خبرې کوه ښایستې ښایستې خبرې کوه د دوی زړونه جلب کا دوی وګټه په زړونه یې وګټه بیا به الله وایي زه خوشحالي کېږم بل ځای کې الله وایي ان اشکر لی ولوالدیک که ته زما د شکر وروسته د مور پلار شکر ادا نه کړې هېڅ زما د شکر وروسته ان اشکر لی ولوالدیک د پلار شکر به ادا کوې ځکه زه د خالق حقیقي یم پلار د خالق ظاهري دی د پلار نطفه د مور رحم ته کله د ته پیدا سوی نن ته د هغه پلار نه ځان لوړ بولې که نه دا پلار پر پلار بولې ده نو ځکه الله پاک جل جلاله د دې څلور حقه موږ ته بیان اول خو دا چې الله پاک جل جلاله وایي کله چې دی سپین ږیرې سوه یا مور دې سپین سره سوه لومړی کار به دا کوې فلا تقل لهما اوف هېڅکله به د اوف د بېزارۍ کلمه نه ورته وایه دی زیریږي په دې باندې یعنې زموږ په زمانه کې که نبي وایي یا آیاتونه نازلېدی اوف نه راکلی بیا به ورته وایي چې مور و پلار ته ښکنځل مه کوه وهایه ما اوس خو بدبخته ښکنځل ورته کوي اوف خو پرېږده چې وایي ښکنځل ورته کوي وایي یې رټي یې د کور نه وباسي د سپین سر یې د خپل مردار د چغال منګولې ډکې وي او د مور در سر نیوی د کور یې وباسي سخت افسوس پر موږ باندې الله وایي ولا تقل لهما اوف د اوف کلمه مور ته وایي ناراضه کېږي زړه یې زیریږي په تا خوا به دې کېږي تا خو یوه کلمه د اوف ویلو لاړې بیده سوي ارام ستا د اوف کلمه د دې په زړه کې خراش دی خوب نه ورځي لټ په لټ اوړي چې زما بچي به څه وي چا جنجال ورسره کړی دی چا وهلی دی چا بې عزته کړی دی چا نه په روپۍ ځینې اخیستې دي څه پېښه ده که دوم ځل الله حق بیانوي ولا تنهرهما رټۍ به نه مور و پلار په خبرو کې به نه ورولېږي وقل لهما قولا کریما دریم حق یې دا دی نرمې نرمې خبرو او که چیرې څلورم حق یې د مرګه مابعد دی که ستا مور و پلار د دنیا څخه رحلت کړي بیا به الله ته دا خواست کوي رب ارحمهما کما ربیاني صغیره الله پر دې دواړو باندې ورحمېږه لکه څرنګه چې دې دواړه پر ما په ماشومتوب کې رحمېدل دی الله وایي واخفض لهما جناح الذل د مور و پلار سره تربورګروي مه کوه ځواني پر مور و پلار مه معلوموه طاقت یې مه معلوموه واخفض لهما جناح الذل الله وایي دې ته ماته غاړه کښېږده هر څه چې دی ویل سره منه بابا هغه راکړه بلکل نن سبا خلک د پلار سره پرون زما یو طالب ماته کیسه وکړه زما پلار راولاړ سو زما یو مشر ورور په بوټ وشي ده دا بوټ راواخېست د لاس یې په بوټ کې ول ارمان چې پلار مې نه وای هغه لاس یې الله شل کړي چې پر پلار باندې پورته کېږي د دې پلار په زړه به الله خبر څه په تېرېږي ما رالوی کړی ما ځغستله خوله مې تویول ستا د شیدو دپاره ستا د مدرسې د فیس دپاره ستا د سکولو د مکتب د فیس دپاره نن چې ته رالوی چې ته ما ته ودرېدې که بیا به کوم جواب الله ته ورکوي لهذا درېیمه خبر الله وایي
د دوی دپاره نرمه رویه کوه، ما ته غاړه کښېږده، دی چې هر څه درته ویل هغه کوه. مخکې روایت مې درته ویلي یو صحابي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي ما نبي علیه السلام ای الاعمال احب، الله ته در ټولو غوره عمل کوم یو چې الله ته ټولو خوند ورکوي؟ هغه ورته وایي الصلات، لمونځ کوه. بیا ثم ای الاعمال، بیا کوم عمل؟ بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته بر الوالدین، د مور و پلار سره ښېګڼه کول د الله ته د ټولو غوره عمل دی. حدیث کې راځي نبي علیه السلام که چیرې سړی وغواړي چې زما په عمر کې الله اضافه واچي، اضافه خو نه رسي، خو که چیرې وغواړي چې زما په عمر کې الله برکت واچي، ما ته ډېر عمر راکړي، پراخ رزق راکړي، د دغه دوو انسانانو سره چې سپین ږیری پلار دي، سپین سرې مور د دا نازوه، دې سره احسان کوه، ستا په عمر کې به الله برکت اچي، ستا په زندګي به پر تا نیستي رانیسي. په خوره یو سیب رانیسه په شوق باندې مور ته ویل مورې بازار کې راتېرېدلم، ما ویل مور ته به څه شي یوسم، سړی دا خوږ سیب یې یوسه لږ به په طاقت کې کړي، تا خو یو د 10 روپو سیب ورکړي، ټوله شپه دې د مور دعا یې وړه، د مور زړه دې وګټي، په یوه سیب دې د مور زړه وګټي، په یو پاو غوښه دې د مور زړه وګټي، په یوه دانه مالټه دې د مور زړه وګټي، په یو بوتل دې د مور زړه وګټي، بیا دا ټوله شپه مور تا ته دعا کوي. د زړه عجب اسانه ګټل کیږي. انسان عبد الاحسان، انسان د احسان غلام دی، چې احسان ورسره وکړي بیا به دی خامخا ستا سره ښه کوي.